بلخ کې حلبي سازان د بازار له کمرنګوالي شکایت کوي. د سوړ ژمي پر راتګ سره په بلخ ولایت کې د حلبي سازانو د خرڅلاو بازار د جوش او د خلکو د ګڼهګونې پر ځای اوس برعکس د یاد صنعت بازار پیکه شوی او خلک دغه په لاس جوړې شوي اوسپنیزې بخارۍ او نور توکي دومره نه پیري. په مزار شریف ښار کې یو شمېر ټټاران یا حلبي سازان وایي چې د اومه موادو د لوړو بیو له کبله او له بهر هیوادونو څخه د ورته اجناسو په واردولو سره د دغه صنعت بازار یې ټکنی کړی او خلک ورته د پام وړ لیوالتیا نه لري او پر ځای یې له برېښنایي بخاریو څخه ګټه اخلي. ناس خارجی هم خود میایه برادر فکر کنم تو چون ما بارا تقاضا کردیم از زمین تجارای خود که همین مواد خام بیارین برادر. اینجا ما بهترین کارگرها داریم میره که مواد خام بیارین همون فایده خود برادر از مواد خام بگیریم تا که مردم ما بیکار نمانه، مردم ما دست بکار شوه. این بخاری های خارجی میایه برادر. امسال نسبتا همه کاروبار ما از سالهای قبل کده 70% 60% ضعیفتر شده چون به خاطر تولیدات افغانستان هم خود مردم صنعتکارای خود ما را مردم قدر استفاده نمیکنن. تولیدات خارج استفاده میکنن، حالا که بخاری ترکیه آمده تمام لوازم ترکیه را استفاده میکنن. بقدر به همین صنعت که ما تولید داریم تولید دست خود ماست استفاده نمیکنن. ورته مهال یو شمېر بلخمیشتي کاریګر وایي اوسپنیزې بخارۍ د لوړ قیمت او د خراب اقتصادي وضعیت له کبله دوی نشي کولی چې یا د بخارۍ په بیه واخلي. ما کاروبار نیست، بخاری قیمت است. ما غریب آدم هستیم، بخاری خریدار نمیتونیم به خودمون یه چیز نرخ ارزانی شود. قیمتی که بسیار سخت کار است. هیچی دیگه نه، بخاری سے منطقه نه مردم بخاری را زیادتر میخره. هوا یخ است دیگه بخاری وطنی را میخرم به خاطر زغال، به خاطر چوب. اینه بخاری وطنی خوب است، مردم بخاری های خارجی را خریده نمیتونه. له دې ټولو سره سره د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین د صنعتکارانو شته ستونزې مني او دوی ته له بهر څخه د راواردېدونکو اومه موادو د کمې تعرفې پر اخیستلو ټینګار کوي. نو ریاست صنعت و تجارت چې کوم مسؤلیت لري د صنعتکارانو په هکله او د هغوی د مشکلاتو او د هغوی د حقوقو نه مدافع واقع کیږي. موږ د بعض تاجرانو سره هم په دې هکله مجلس کړی ده. کوشش کوو چې دوی دپاره هغه مواد خام چې د خارج نه واردېږي د هغوی په نرخونو تعرفه او په نورو کې یو څه کموالی راسي او هغه راسي او د دوی مشکلات دلته حل سي. د بلخ ولایت صنعتکاران په داسې حال کې د حلبي توکو د بازار له کمرنګه کېدو څخه شکایت کوي چې د سون توکو د بیو له لوړېدو سره اوس خلک په خپلو کورونو کې له برېښنایي بخاریو څخه ګټه اخلي